د حکومت نوې کابینه به ډېر ژر جوړه شي. چا وویل څه وشول او څه راز پکې دی، هر څه درته په دې ویډیو کې وایي. درنو لیدونکو السلام علیکم. وحید عمر د حکومت نوې کابینه به ډېر ژر اعلان شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ژر به د ولسمشر غني په مشرۍ د جوړ شوي حکومت نوې کابینه جوړه شي او اعلان به شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ستر سلاکار وحید عمر وایي د کرونا وبا روان بحران د نوې کابینې جوړولو چارې پڅې کړي دي. ښاغلي عمر د دوشنبه کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ملي روغې جوړې شورا د جوړښت چارې هم په وروستي پړاو کې دي. د نوموړي په خبره په تیرو 3 اونیو کې د حکومت ډیر انرژي او وخت د کرونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو ولګید، خو زیاته یې کړه ژر به نوې کابینه جوړه شي. د مصالحې د شورا د جوړښت په اړه ښاغلي عمر وویل چې چارې ډیرې ښې مخې ته تللې دي. د زیاته کړه د حکومت ژمنه دا وه چې طالبانو د خبرو اترو یو کوچنی پلاوی به جوړیږي او بیا به د پریکړو نیولو یوه ستره شورا جوړیږي چې اړینې لارښوونې ورته وکړي. افغان حکومت وایي د مصالحې شورا جوړښت د هغه مذاکراتي پلاوي پر تله پراخ دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولو خبرو اترو لپاره ټاکل شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې لوړې مراسمو پر ورځ ژمنه وکړه چې تر 2 اونیو به یې نوې کابینه اعلان کړي، خو له دغه ژمنې څخه باندې 3 اونۍ تېرې دي او نوې کابینه یې نه ده اعلان شوې. څو ورځې وړاندې ښاغلي غني ویلي وو د ټاکنیز جنجالونو د پای ته رسولو لپاره چمتو دی. د خپل سیال عبدالله یو شمېر پلویانو ته په کابینه او په خپله ده ته د سولې په چارو کې دنده ورکړي، خو د ده په ټاکلو ښاغلي عبدالله دغه وړاندیز رد کړ. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او ویډیو درسره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، مننه، ژوندي اوسئ.